السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې داسې طریقه در زده کوم چې ستاسو به ډېره زیاته د خوښې وړ وګرځي. ګورئ دوستانو، که چېرته تاسو ته په وټساپ په مسنجر کې یو میسیج کس ارولګي بیرته تاسو نه ډیلیټ کړي، بیا چې تاسو موبایل راوالی په موبایل کې هغه کس میسیج ته ورشئ، میسیج یې درته رالیږلی وي بیرته ډیلیټ کړی وي، نو تاسو په ډېر شک کې وئ. نو تاسو ته په نننۍ ویډیو کې داسې طریقه در زده کوم چې دغه طریقه په هر موبایل کې کار کوي. بالکل نوې طریقه ده چې څوک هم تاسو ته میسیج په وټساپ یا په مسنجر ارولګي بیرته ډیلیټ کړي، بیا به وروسته تاسو هغه وروسته به بیا هم تاسو کولی شئ چې هغه ډیلیټ شوي میسیج وګورئ. ډېره ښایسته طریقه ده، ویډیو ما سره تر اخره ګورئ. د موبایل سکرین تاسو ته سیټ ته ښکاري، موبایل سکرین ته ګورئ، دلته کې به تاسو راشئ، دا اپ به آن کړئ. د دې اپ لینک به تاسو ته په اولني کمنټ کې ملاو شي. په ډاونلوډ کولو کې که څه مسله وي موږ ته تاسو کمنټ کولی شئ. نو ګورئ، کله چې دا اپ تاسو آن کړئ بیا به دلته کې تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته په دې طریقې سره یو څه نسل لوډینګ وکړي. د لوډینګ وروسته به دلته کې تاسو ته انسټال اپ یا د همدې اپ نام به تاسو کوشش کوئ چې وګورئ. نو اوس ګورئ، دلته کې زه تاسو ته درخوایم، زه دلته کې کلیک کوم په انسټال اپ باندې، بیا دلته کې په بیا به دلته کې دوستانو تاسو په نوټیفیکیشن هسټري اپشن باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته به دلته کې دغه بټن آن کړئ، بیا به دلته کې په الاو بټن کلیک کړئ. هغې وروسته به دوستانو دلته کې تاسو په بیک بټن سره همدې ځي ته همدې اپ ته راشئ. دلته کې به تاسو ته په دې اپ کې دا دوهم اپشن درکوي، په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. هغې وروسته به د همدې اپ نام وګورئ او دا اپشن بټن چې کوم دی په دې به کلیک کړئ. هغې وروسته په الاو کلیک کړئ، دا بټن به هم ستاسو په دې اپ کې آن شي. هغې وروسته بیک راشئ، اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. دلته کې دوستانو بیا تاسو په سیټینګ بټن باندې کلیک وکړئ. هغه وروسته دوستانو دلته کې شو سورس باندې کلیک وکړئ. خو دا چې تاسو نه کوئ سلیکټ ټیک دی، خو که سلیکټ کړئ نو بیا به تاسو ته ښایي چې دا میسیج د کوم ځای نه راغلی دی، وټساپ بزنس نه دی، وټساپ نه دی، د مسنجر نه دی، کوم ځای نه دی. دا د دې لپاره کار کوي. زه تاسو ته درخوایم دا که تاسو ان کوی شئ. همدغه شان دوستانو تاسو په انیبل پیکیج هسټري بټن باندې کلیک وکړئ. همدغه شان دغه دریم اپشن چې کوم دی دا هم تاسو آن کړئ. دلته کې که چېرته غواړئ چې دغه هسټري د نوټیفیکیشن څومره میسیجونه چې دا اپ موږ ته سیو کوي بیرته یې ډیلیټ کړي اټومیټیک، نو دا بټن تاسو آن کولی شئ. هغې وروسته د هغې اول نه 30 ورځې سلیکټ وي، نو دا تاسو بیا تاسو کموه زیاتوه هم شئ. نو اوس ګورئ دوستانو، د دې سیټینګ وروسته په دې اپ کې بیا اوس زه د دوهم موبایل نه همدې یو خپل وټساپ ته میسیج رالګم، بیرته بیا ډیلیټ کوم. زه اوس تاسو ته درخوایم د موبایل سکرین تاسو ته ښکاري. نو دلته کې اوس موږ ته چې کوم میسیج راشي بیرته موږ نه ډیلیټ کړي، هغه میسیج به موږ تاسو څنګه ګورو. ویډیو ما سره تر اخره ګورئ. ها دوستانو، نو ګورئ، کله چې تاسو یو کس میسیجان ورولګي بیرته درنه ډیلیټ کړي، تاسو راشئ وټساپ ته، وټساپ کې هغه کس میسیجان وګورئ، هغه تاسو ته سره لګلي وي بیرته درنه ډیلیټ کړي وي. نو اوس دغه ډیلیټ شوي میسیجان به تاسو په کوم ځای کې ګورئ. د دې لپاره به ګورئ دوستانو، تاسو دغه اپ کې د سیټینګ وروسته د دې اپ لینک چې کوم دی ډېر زبردست کار کوي، صرف 2 MB اپ دی. نو ګورئ، دا اپ به تاسو آن کړئ. کله مو چې آن کړو دلته کې به تاسو ته په دې طریقې سره راشي. دغه اپ کار څه دی، دا چې څومره نوټیفیکیشن تاسو ته راځي هغه ټول نوټیفیکیشن تاسو ته دغه اپ سیو کوي. نو ګورئ، دلته کې تاسو ته ما په وټساپ بزنس کړی دی، تاسو ته مسنجر ښیي، وټساپ بزنس، داسې نوره په کوم شي باندې چې تاسو ته نوټیفیکیشن راځي هغه به دا اپ تاسو ته سیو کوي. نو ګورئ، موږ په وټساپ بزنس باندې کلیک کوو. دلته کې دوستانو په وټساپ کې چې موږ ته څومره دلته کې که زه تاسو ته وګورم وښیم، نو ګورئ دا شریف نام دی. په دې نام چې ما کله کلیک وکړو دلته کې KN لیکلی دي. دغه شان نوره میسیجونه ما ځان ته رسند کړي وو، هغه مې بیرته ډیلیټ کړل، خو دلته کې دې اپ ما ته سیو کړي دي. په دې طریقې سره تاسو هم کولی شئ. دا سیټینګ و، نو د دې اپ لینک تاسو ته په اولني کمنټ کې ملیږي. ویډیو حتما ملګرو سره شیر کړئ، لایک یې کړئ. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ یې کړئ. تر بلې ویډیو د لیاله په امان.